حديث نمبر أو يوم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه. وقال أحمد لا يصح في هذا الباب شيء. فدي حديث كده مسألة بياني چې مړی لا د غسل ورکولو نه پس غسل او د جنازې وړلو په وجه او دس کول پکار دي. ابو هريره رضی الله عنه فرمای رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چا چې مړی لا غسل ورکړو اغله پکار دي چې خپل ولامبي او چا چې مړی په اوګو باندې بار کو نو اغله پکار دي چې خپل او دس وکي. د حدیث ظاهر نه معلومیږي چې مړی له غسل ورکول نه پس په خپل غسل کول او د وړلو نه پس او دس کول واجب دي، لیکن د نور احادیثو په قرینه باندې دا امر د استحباب د پاره دی. لکه د ابن عباس رضی الله عنه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل کله چې تاسو خپل مړی له غسل ورکړو نو په تاسو باندې غسل ضرور نه دی، ځکه تاسو مړی د پاکولو په حالت کې مړی پلیت نه دی، لہذا تاسو له صرف لاسونه ویدل کافی دي. دارنګه ابن عمر رضی الله عنه نقل دی مونږ به مړو له غسل ورکولو نو په مونږ کې به چا غسل نه کولو. دارنګه اسماء بنت عمیس رضی الله عنها خپل خاون ابو بکر صدیق رضی الله عنه لا غسل ورکو بیلتا د حاضر او مهاجرون نه تاسو کو چنن ډېر یې خورز دا او زه روزه هم یم چې ما روزه نه ولیده نو یا ما باندې غسل شته هغه ورته فرمایلنا او امر د استحباب د لپاره هغه دی چې کله لام دی خلا او واجب نه خامخه بکې نشته. د حدیث نه څو مسائل معلومیږي. اول مړی لا غسل ورکول نه پس غسل کول او د بارول نه پس او د کول مستحب دي. دویم او که د سونو کوي نو صرف لاسونو نزل هم کافی دي. همدا د جمهور علما او امام مالک امام شافعي او غیره قول دي. او د امام ابو حنیفه رحم الله او د لیث رحم الله پر مستحب هم نه دي، خو راجح قول اولنی چې مستحب دي. بعض علما چې ومن حمله فليتوضا دا معنا کې چې څو د مړی وړلو اراده وکي نو غله پکار دي چې مخکې او د سوګي ځکه چې د جنازې مون د لپاره او دس کول ضروري دي. خو د اولنی جملې د مناسبت د وجنه اولنی معنا راجح ده او دویمه معنا ضعیفه ده، ځکه چې دا معنا په اوله جمله کې نه صحیح کیږي. د حدیث صحیح دی. امام داود نقل کړی، امام بخاری، امام ابن حاتم او امام بیهقی وغیرہ دې حدیث ته موقوف صحیح ویل دي. او امام احمد چونکه دا په ضعیف سند سره روایت کړی دی وجنه هواي چې په دې باب کې هیڅ حدیث ثابت نه دی، لیکن امام ترمذی، امام ابن حبان، شیخ بسام دې حدیث ته حسن او شیخ البانی ورته شواهد په وجه صحیح ویل دي، لہذا دا حدیث حسن یا صحیح درجه ته رسیږي. حدیث نمبر 1 وعن عبد الله بن ابي بكر رضي الله عنه ان في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر. رواه مالك مرسلا ووصله النسائي وابن حبان وهو معلول. فدي حديث كده مسألة بياني چې قرآن دا لاس او ورلو د پاره دا او داسه شرط هغه بیانې. عبد الله ابن ابي بکر رضی الله عنه روایت دی چې بشکه په هغه کتاب کې چې عمرو ابن حزم د پاره رسول الله صلی الله علیه وسلم لیکلو دا چې قرآن لا به ګوتی نوړي مگر پاک انسان. الكتاب الذي دا کتاب چې د عمرو ابن حزم انصاری الخزرجی رضی الله عنه د پاره رسول الله صلی الله علیه وسلم لیکلو
هر کله چې دا گورنر مقرر کو او نجران والا طرف ته دې لپاره لګل چې خلکو کې دیني احکام هغه جاری کی او دا غوینه د صدقات او اخستو د لپاره هم لګل په لسم کال د هجرت باندې. په دې کتاب کې د دیني فرائض او سنن او صدقات او دیات او وضاحت ذکر شوی او دا وګ کتاب چې د دې تذکرہ حاکم او امام بهقی کړی دا. حافظ ابن عبد البر فرمایي دا مشهور کتاب دی او په اهل علم کې معروف دی تر دې چې د خپل شهرت په وجه اسناد ته هم حاجت نه لري. دا د متواتر سره مشابهت لري. خلکو دا په ډېر مینه محبت سره اخیسته دی. وهو معلول هغه حدیث ته وایي چې په ظاهره کې صحیح معلومیږي لیکن په هغه کې پټ علت او بیماری پرته وي. دلته هغه بیماری دا ده چې په دې حدیث کې حکم ابن موسی یا حکم ابن موسی خطا شوی او سلیمان ابن داود ویلی دی. او سلیمان ابن داود الخولانی ثقه شخص دی. حالکه صحیح خبر ده چې دا سلیمان ابن ارقم دی او دا متروک الحدیث دی، لیکن چې دا خبره د فن لوی امامانو ابو زرعه الدمشقي، ابو حاتم الرازي، حافظ ابن منده، امام ابو داود، امام نسائی او نور کړی دا. مرسل هغه ضعیف حدیث چې په هغه کې تابعی د صحابي د واسطه نه بغیر د قول او فعل نسبت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وکي. موصول هغه روایت ده، هغه حدیث دی هغه په سند کې انقطاع نه وی. د حدیث کې څو فواید معلومیږي. اول حدیث ته معلومه شوه چې قرآن لا بس صرف طهارت او پاکي په حالت کې ګوتې وړل شي. دویم طاهر لفظ په یوه معنا کې مشترک دی. مؤمن لکه الله فرمای انما المشركون نجسون. مشرکان معنوي اعتقادي تور سره فرید دي، د مؤمنان په باندې تور سره پاک دي اگر که په ظاهر کې هر څنګه وي. دیم طاهر هغه چاته وایي چې ظاهري نجاست لري نه وي. طاهر هغه انسان ته وایي چې ظاهر کې هغه باندې نجاست ښکاري. هغه حدیث کې انها ليست بنجس، یعنی د بشو ظاهري بدن نجس نه دی بلکې پاک دی. دریم د حدث اکبر او اصغر یعنی بیو دستی او جنابت د پاکوال لکه الله فرمایي وان کنتم جنبا فطهروا. یا لکه حدیث کې راځي لا تقبل صلاه بغیر طهور. دې هر یو معنا مراد کولای شي. دا وجه چې بعض علما وایي چې په دې باب کې داسې صریح حدیث نشته چې په بیو دستی باندې قران نه لاس وړلو بارک راغلی وي، لیکن راجح ده چې طاهر نه دلته هم دا درېمه معنا مراد یعنی د وړوکي او غټي بیو دستی نه پاک انسان هغه به قران نه لاس وړي. اختلاف دی په دې کې، خو اتفاق دی چې بے او دس شخص بغیر د مسح کولو نه به په یاد قرآن لوستل شي، لیکن لاس وړلی شي او کنه په دې کې اختلاف دی. نو په دې کې دوه قول دي. یو قول ابن عباس، امام شعبي، ضحاک، ابن حزم، امام بخاری وغیره وایي بے او دس انسان قرآن مسح کولی شي او دارنګه راخسره هم شي. دلیل دا بیان چې په دې باب کې د نهي او منع هیڅ حدیث ثابت ده او اصل براءت ده. دین د رسول الله صلی الله علیه وسلم د روم بادشاہ ته هرقل ته خط لګلو چې په هغه کې د بسم الله نه پس د آیات لیکل شو چې یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه، او هرقل دا خط لستلې او مسکړو حالان کې هغه کافر او کفار چې د جنابت ځان نه پاکي او یو آیات او ټول قرآن دا په احترام کې او عزت کې یو برابر دي. دیم د ائمه او اربعه قول داده چې بیا د شخص قرآن نشه مسح کولای. دلیل دی بارکه ګن احادیث دی. یو مذکوره حدیث د عمرو بن حزم دی چې دینه معلومیږي چې بیا د شخص قرآن نشه مسح کولای. دیم د سعد بن ابي وقاص اثر دی چې د دوی مصعب فرمایي مخفل پلار سعد رضی الله عنه ته قرآن نیولو
هغه د قرأت کولو وای ما خپل انداز مخصوصه تلاش وړو په دې کې خپل پلان ټول ساعت چې تا خپل انداز مخصوصه تلاش وړو نو ته په فرمان چلاشه او د څوګه دا اثر د تایید کې چې د عمرو بن حزب په حدیث کې طاهر نه مراد بیا د سنه پاک شخص ته وایي دریم اثر دا سلمان فارسی دی علقمه فرمای مونږ سلمان رضی الله عنه سره په سفر کې او د سمات شو مونږ ورته او د څو غشي د قران آیات مبارک درته پوښت کوو هغه فرمان ته پوښت کوي ځکه زه قران نه ګوتې نه وړم نو هغه د څه کوي سلام دا آیات ده چې انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون د آیات کې هم یو تفسیر دی چې دا نفي فرمان د نه سره ده او مطهرون مراد به او دس او جنابت نه پاک مؤمنان دي امام قرطبي فرمایي چې کتاب مکنون مراد مصحف شریف دی همدا ظاهري قول دی اگر که په دې حدیث کې په دې آیت کې نو تفسیر نه هم شته هغه دا چې دا خبر دی او المطهرون مراد ملائک دي علامه ابن قیم رحمه الله فرمایي هغه مو چې دینه مراد المطهرون مراد ملائک دي او د درجه ورکړي ده ځکه دې معنی پاک شوی هغه فرمایي چې دینه مراد به او د شخص د قران مسه کولنه بندول به نو بیا دا سوال پکارو الا المطهرون زګه مطهر او د سکون کې او ځان پاکون کې توي معلومه سو دینه مراد ملائک دي کوم چې پاک شوی دي البته شیخ الاسلام ابن تیمیه فرمایي ایات کریمه تنبیه او اشاره نه معلومیږي چې به او د شخص به قران نه مسکي هغه اشاره داسې ده چې کوم صحیفه په اسمان کې دي هغه سره مطهرون ملائک مسکي دغه شان د قران کریم کوم صحیفه چې زموږ سره دي هغه به هم سره د طهارت په حالت کې مسکول پکار دي او دا خبره د هغه حافظ ابن قیم هم نقل کړی ده او هر چې د هرقل خط ده نو هغه قران نه ده بلکې په قران مشتمل دي دا وجه چې تفسیر او فقه هغه کتاب په کوم کتابونو کې چې د قران کریم آیاتونه لیکل شوی دي دا به او د سي او بلسه حالات کې چې د او د سنوي نو هغه مسکول منع نه دي بلکې مکروه دي بهتر ده چې او د څه توکل شي او دا قول راجح دی ځکه په دې کې د قران کریم د ادب او تعظیم هغه زیات دی چې انسان باید د قران کریم تعظیم وکړي خلاصه دا چې د طاهر نه مراد او د سکون کې واخیست شي دراتلو کې وژنه چې تعالی یمسو د براخل د قران مگر طاهر نه پاک انسان هر انسان چې په حالت او داسې کې وي یو په شرط کې طاهر اطلاق زیاتره په د سکون کې باندې کی دي صحابه کرام طاهر نه متوضئ او د سکون کې فهم کړی دي او دا فائدہ ورکړه چې قران به صرف په داسې کې راخستل شي قران به صرف داسې په حالت کې مسا کول شي دریم رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دا معروف نه ده چې د مؤمن به طاهر سره تعبیر کړي ځکه د ایمان په صفت باندې دا موصوف کول ډېر ابلغ دی دریم سلام د حکیم نه حزم یا د حکیم نه حزام په حدیث راځي لا تمس القرآن الا وانت طاهر اگر که دې په سره جواب دی لیکن د مذکورو معنا ترجیح تر اخر شي راجح ده حاصل د مسلې دا شو چې په دې کې دوه اختلافات دي یو اختلاف دا دی چې قرآن بغیر د دوه سره اخر شي کول شي اخر نو بعض علما چې نشه اخر او بعض علما چې اخر شي غوړه راجح ده چې قرآن کریم انسان هغه په طهارت سره راوخلي په حالت د اوداسه باندې راوخلي کچې ته بغیر د اوداسه راوالي نو په دې کې د قران کریم هغه تعظیم نه کیږي کوم تعظیم چې پکار دی لہذا غوړه ده راجح ده چې د قران کریم تعظیم د لپاره باید انسان د شروع کې چې د اوداسه په حالت کې هغه راوالي درجه د حدیثه صحیح حدیث دی ارواء الغلیل وقت دی دارین سید جامع صغیر وقت دی دیو جن حدیث اغا سید حدیث نمبر اغا دو اویا وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
يذكر الله على كل أحيانه رواه مسلم وعلقه البخاري. په دې حدیث کې دا مسله بیانې چې د ذکر د لپاره پاکوالی شرط نه دی. عائشہ رضی اللہ عنہا نے روایت ده دا فرمای رسول الله صلی الله علیه وسلم با خپل ټول وختونو کې د الله ذکر کولو. یذکر الله د الله ذکر، تسبیح، تحمید، تهلیل، تکبیر، استغفار او تلاوت قرآن ټول ته وایي. ذکر عام دی په قرآن رسول سره وی او په نور شرعي اوراد سره وی. البته عرف کې ذکر هغه عام ذکر توي یو تلاوت هغه بیل شه دی او بل ذکر بیل. ذکر سبحان الله، الحمدلله، الله اکبر او تلاوت هغه معروف شه دی. على كل احيانه جمع حين وقت توي مراد احوال یعنی په زیاتره حالاتو کې ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم کو. دی حدیث کې څو مسائل معلومیږي. اول حدیث معلومه شو چې په هر حالت کې د الله ذکر کول، تسبیح، تکبیر، تهلیل وغیرہ ول مشروع او جایز دي. اگر که انسان د بیا د سي جنابت یا حیض په حالت کې وي، الله تعالی فرمای الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض. مومنان کسان دي چې پناستا ولاړه ملاستا هر حالت کې الله یادې او د ځمکې او اسمانونو پیدائش کې فکر کوي. دویم د تمام اوقاتو نه مراد دا هم کېدای شي چې د منځه د پاره بعض اوقات مکروه دي مګر د الله ته ذکر په د پاره هیڅ مکروه وخت نشته. دریم د دې عموم نه د بول بازار او کووالی وختونه مستثنا دي چې په دې کې ذکر کول مکروه دي. یا د کل مراد کل عرفی یعنی اکثر اوقات دي. لکه خلک وای فلانی دا کار هر وخت کوي، فلانی دا کار هر وخت کوي، یعنی ډېر کوي. خدا حاله چې د ذکر نه مراد د ژبې ذکر شي او که د نه مراد د زړه ذکر شي نو بیا به د حدیث په خپل عموم باندې پاتې وي. ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم دائمی فکر والا و، هیڅ وخت به د ذکر نه بغیر نه تیرولو. سلام پر ذکر کې قرآن هم داخل دی، بلکې قرآن اعلی درجه ذکر دی. د حدیث نه د جنوب د پاره هم تلاوت جواز معلومیږي. البته د باب الغسل دراتلو کې فعلی حدیث نمبر تقریبا 100 یوم کې به ان شاء الله یې تفصیل راشي. متبادر ذکر نه مراد سبحان الله، الحمدلله وغیره دی. د قرآن تلاوت مراد ده. اگر که جنوب د پاره قرآن لستل حرام نه دي، صرف مکروه دي. پنځم مصنف د حدیث د لپاره دلته راوړو چې څو دا وهم او ګمان اونکه چې د الله د ذکر کولو د لپاره او د شرط ده. دلته ځکه یو سوال راځي هغه دا دی چې د حدیث نه معلومیږي چې به او د سباندې د الله ذکر کول جائز دي. او د ابو جهم رضی الله عنه په حدیث کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سلام واچو، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته جواب ورنکړو تر دې چې دیوال ته متوجه شو او تیمم کو بیا ورته داغه سلام جواب ورکو. دې معلومه چې بیا د سی باندې الله ذکر پکار نه دی. جواب داده چې د بیا د سی په حالت کې هم د سلام جواب ورکول جائز دي، مګر دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله تعالی نوم ډیر قدر وکړو او په ډیر اعلی طریقه باندې عمل کو. دې وجنه د حدیث په افضلیت باندې راځي او حدیث الباب بغیر طهارت نه هم ذکر په جواز باندې دلالت کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا کار وکړو دا ډیر اعلی درجه کار وکړو او نور عام جائز دی. د حدیث درجه حدیث امام مسلم نقل کړی دی، امام بخاری نقل کړی صحیح حدیث دی. حدیث نمبر 3 وعن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين وكاء السهي فإذا نامت العينان استطلق الوكاء رواه أحمد والطبراني. محترم ودلته دا خبر یاد لرئ چې نسخې دو قسم دي. بعض نسخو کې دا حدیث د معاویه مقدم دی او بعضی نسخو کې حدیث د انس رضی الله عنه چې د حجامت په حق لا باندې دی هغه مقدم دی. نو نسخې هغه دوه قسم دي.
بعض نسخو کې دا حدیث دا معاویه هغه در اویا دی او بعض نسخو کې حدیث د انس هغه در اویا دی دا تقدیم او تاخير سبق نه کوي نو مونږه در اویا نمبر حدیث هغه حدیث د معاویه دی په دې حدیث کې دا مسله بیانې چې خوب سره او دس ماتيږي معاویه رضی الله عنه روایت دی دا فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل سترګې د دبر تسمه ده نو کله چې سترګې ودی شي تسمه کلاو شي امام احمد امام طبرانی روایت کړی دی او دا کې دا جمله هم پکې ده او څوک چې ودی شي هغه د ودسو کې العين جنس دې دوار سترګو ته وایي مراد کرنا الیقظه بیداری ده وکا مزه تسمه چې مشکزه وغیرہ حساب باندې تړي الصحیح د دبون حلقه چې اصل کې استها جمع د استها ده تعتر نه حد شوی د په دې کې غرض تشبیه ده او مقصد دا چې را بیداریدل او د خپل د دبون حفاظت کول چې د هوا د خارجونه منع کوي مطلب دا دی لکه څنګه چې د اوبو د مشکزي خوله پتار او موږ سره او تر شي داغه نه سنوزي دغه شان سترګ یعنی بیداری د دبر مزه او تسمه دا کله چې سترګ ویخوي د دبر نه هغه د سوتو خطر نه وي ځکه چې هغه دغه سوقي کوي او سه هوا و غیره خارجه نشي او چې خارج شي انسان ته پته لګي او کله چې سترګې پټې شي او انسان ود شي نو بیا د مزه شي او د سې د وتلو قوي احتمال پیدا شي د حدیث په معلومه کې د معاویه او علي رضی الله عنه دواړه روایتونه معلومه شوه چې خو خپل بدعت خود او دس ماتون کې شي نه ده بلکې دیسه د او دس ماتون کې سیز د وتو ځن او ګمان پیدا کیږي ځکه کله چې انسان په داسې حالت کې وي چې خپل ځان هغه په قابو کې نشي راوستلی خپل ځان نشي کنټرولولی نو دنه د سشي د وتو خطر وي داسې خطر چې ونه د خوب نه پس او دس کول پکار دی دویمه جدا ده چې صرف پریشانی او پرکالی سره به اودس نه ماتېږي تر څو پورې چې خوب موجود نشي دریم هر حالت کې خوب اودس ماتې برابر خبر ده که د ملاس په حالت وي که د ناستې وي او که د اخ لګولو وي دارنګې لږ وي که ډېر وي ځکه د دواړو روایتونو کې خوب مطلق ذکر شوی دی البته د پریشانۍ او پرکالي حالت هغه په دې کې شامل نه دی ځکه دې ته نوم خوب نه ویل کېږي بلکې د نعاس پرکالي وایي د حدیثونو چونکې استرخاء د مفاصلو سستوالی د جوړونو د اوداسه د ماتوالي دپاره علت ګرځول شوی دی د دې وجې نه که لیونتوب بېهوشي دارنګې د پیریان داخلېدو او مرګو سره هم اودس ماتېږي ځکه چې په دې ټولو کې استرخاء د مفاصلو موجود ده لیونتوب بېهوشي که چا باندې پیریان راشي یا څوک چې مرګو باندې راغلي دا به هم اودس کوي درجه د حدیث حسن حدیث دی امام دارمی نقل کړی دی دارنګې امام بیهقي نقل کړی دی حديث نمبر 3 ولأبي داود أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا إنما الوضوء على من نام مضطجعا وفي إسناده ضعف أيضا وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ أخرجه الدار قطني ولينه دا حدیث چې دی دا بعض روایتونو کې دا ولی ابي داود نشته صرف عن انس بن مالک دی او بعض روایتونو کې صرف دا عن ابن عباس مرفوعا دی بهر حال دې حدیث کې دا مسله بیانې چې د لاندینی دواړو لارو نه سوا د بدن نه د بل ځای نه وینه وتو سره او دس نه ماتېږي
انس رضی الله عنه نے روایت دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خر ولګورو او مونږ وکړو او د وینې وتو په وجه او دس اونکو. احتجم د حجامت نه ماخوذ دی خر لګولو ته وایي، یعنی په محجمتون باندې وینا اوخ کلا او محجمه په عربي ژبه کې هغه آلې ته وایي چې په هغې سره چې په خوله باندې وینه راښکلی شي. دارنګې هغه آله چې په هغې کې د حجامت وینه راجمع کېږي. د ښکر لګولو مطلب د بدن د څه برخې نه د درد یا تکلیف لرې کولو په وجه باندې په غرض باندې انسان اخکر ولګي هغه وینه ایستل کېږي. لینه د حدیث سند ته ضعیف او کمزوری ویل شوی دی. لین هغه راوي ته وایي چې د هغه په حفظ باندې داسې جرح شوي وي چې په دې سره هغه حدیث د دایرې د اعتبار نه وځي. دی حدیث کې یو څو مسائل دی. اول حدیث ته معلومه شوه چې ښکر لګول او وینه وتو سره اودس نه ماتېږي. دا حدیث اگر که ضعیف دی لیکن د دې حدیث مضمون صحیح دی، ځکه مخکې تېر شو چې په وینه باندې د اودس ماتېدو باره کې هیڅ یو صحیح صریح دلیل نشته، بلکې صحیح حدیثونه او آثار د صحابه کرامو په دې باندې دلالت کوي چې وینه باندې اودس نه ماتېږي او اصل هم براءت اصلي دی او دا حدیث هم د براءت اصلي لپاره تایید کوي. دویمه مسئله دغه شان که د لاندیني لارو نه سوا د بدن د بلې برخې نه وینه ووتله نو اودس سره نه ماتېږي. برابره خبر ده که لږ وي او که ډېر وي، په مانځه کې وي او که د مانځه نه بهر وي. دریم دا حدیث اصل او قاعده مقرره ده، هغه دا چې اودس صرف د هغه څیز سره ماتېږي کوم چې د سبیلینو د دوړو لارو نه وځي، لکه بول، بزار، وینه، مذي، مني، حیض، نفاس، چې رسته د درې واړو سره بیا غسل هم لازمیږي چې انسان نه مني وځي، حیض، نفاس وغیره. او د سبیلینو نه علاوه د بدن د باقي حصونه چې څه وځي لکه وینه، خی وغیره، نو په دې سره اودس نه ماتېږي. څلورم ښکر لګول کې شفا ده. حدیث کې راځي الشفاء فی ثلاث شربة عسل وشرطة محجم وكية نار وأنهى أمتي عن الكي. فتدریس زونه کې شفا ده، د شاتو په شربت کې، ښکر لګولو کې، وینه ویستلو کې، او دا د اور په داغ لګولو کې. داغ البته پیغمبر فرمایي زه خپل امت ته داغ لګول نه منع کوم. پنځم علاج کول او دوای استعمالول د توکل نه خلاف نه دی، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل هم دا وایي چې هغه دوای استعمال کړي او خپل اهل او ملګرو ته هم د بیماری په وخت کې دوای استعمال کړي. الله د پیغمبر خبر ده. په وینه باندې دا اودس د نه ماتېدو ډېر دلایل دي. اوله واقعه د مهاجر او انصاري رضی الله واقعه مخکې تېره شوې ده چې انصاري لمونځ کوو او په غشه ولګېده، وینه ترې روانه وه، په همدې حالت کې لمونځ وکړو. دویم دلیل حدیث کې راځي لا وضوء الا من حدث او ریح، او د صرف د پلیتۍ وتو یا هوا خارجېدو په وجه فرض دی. او بل روایت کې راځي لا وضوء الا من صوت او ریح، او د صرف د اواز او به او د سې په وجه باندې راځي. او چې انسان هوا خارج شي او دارنګي انسان هوا اوزي یا دازه سیس خارج شي چې هغه اودس ماتي. ابو هريره رضی الله عنه په حدیث کې راځي لا تقبل صلاه من احدث حتى يتوضا. قال رجل من حضرموت ما الحدث يا ابا هريره؟ قال فساء او ضراب. ابو هريره رضی الله عنه فرمایل چې دا شامل نه قبلېږي چې به اودس شي تر دې چې اودس وکړي. نو د حضرموت یو سړی د ابو هريره رضی الله عنه ته پوښتنه به اودس څه ته وایي؟ ابو هريره رضی الله عنه فرمایل به आवाज یا आवाज والا هوا وتل. دې ټول حدیثونو معلومه شوه چې د سبیلینو نه علاوه په بل څه خارجېدو سره اودس نه ماتېږي، ځکه په دې کې روایتونه هغه حسد دی، یعنی اودس چې ماتېږي په څه معنی چې کوم د خروج من السبیلین پورې خاص دی چې دا دوه لارو نه
تش امتیاز دلاوی نه ډک امتیاز دلاوی نه خارج شي هر څه وي بیا او دس ماتيږي. اما دینه ما سوا هغه باندې او دس ماتيږي. دا حدیث چې دی په دې باب کې صریح دی چې وینه وته سره او دس نه ماتيږي. په دې باب کې ټکن دی وایته دي چې دا غي تفصیل دلته نه کوو. سیم راجح هم دا ده په دې مسله کې چې د وینه په وته سره او دس نه ماتيږي. عقل او قیاس هم د تقاضا کې چې په وینه هغه او د استعمال نشي. ځکه کوم علما لکه امام ابن رحم الله، امام احمد چې په وینه باندې او د استعمال غني هغه وای ډیر یعنی په هیتون کې وینه ماتيږي او په لګ نه ماتيږي. حال دا چې کوینه پلیت شي نو په لګ باندې هم او د ماتیدل پکار دي لکه بول او بازار او هوا لګ وی کړي وی اتفاقا او د ماتي او که پلیت شي که پلیت نشي نو بیا لګ او د بچاره اوسدي. نو دا خبره صحیح ده چې مطلب باندې چې لګوي او ډیروي په دې باندې وخت نه ماتيږي. دې وجنه کم احادیث چې د وینې د ماتېدو په حق له باندې ذکر شوی دي دا هغه اکثر ضعیف دي. لکه حدیث کې راځي من اصابه قيء او رعاف او قلس او مذي فلينصرف فليتوضا ثم ليبني على صلاته وفي ذلك لا يتكلم. دی حدیث نه جواب دا دی حدیث ضعیف دی ځکه په دې کې اسماعیل ابن عیاش دی او دلته د حجاز ابن جریج روایت کړی دی او د روایت د حجازیینو نه ضعیف دی. دویم دا مرسل دی او مرسل د محدثینو په نسبت ضعیف وي. دریم که ثابت هم شي فل يتوضا کی امر د وجوب د پاره نه دی بلکې د استحباب د پاره دی. قرینه دی باندې ثم ليبني ځکه بنا په اتفاق د علماء سره واجب نه ده او دا په دې باب کې دراغلو احادیث ترمنځ تطبیق وجه هم ده که چیرې تعارض په کې ومنل شي حالانکه دا حدیث ثابت نه دی تعارض هم رانغه. او جواب دا چې ما سوا د مزینه او مزید چې دا ناقض الوضو ده نور به کې صحیح نشته صرف مزید ناقض الوضو ده. لهدا د حدیث ضعیف دی لن دا د حدیث ضعیف دی. دیم دا حدیث خلک وایي چې الوضوء من كل دم سائل. جواب دا حدیث د درې وجنه ضعیف دی. یو زید بن خالد فکری او بل د استاد یزید بن محمد دوله ضعیف دي. دریم د عمرو بن عبد العزيز سماعه تیمدارین نه ثابته او شیخ البانی فرمای بل علت پکې دا دی چې بقیه ابن ولید پکې عنعنه کړی دا او دا مدلس دی. لهذا دا ضعیف او منقطع حدیث دی. دین استدلال پکار نه دی. نو دا روایتونو رسول پیش کی دا سیدی اچ دا آیت دی چې قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا. نو په دې کې د مسفوح یعنی بهیدون کې ویني د حرمت ذکر دی د نجاست ذکر دی کې نشتا او هر حرام سي دا پلیت نیوي ځکه الحرمه ليست من ضرورتها النجاسه. حرمت سره نجاست لازم نه دی. هدايه کې دا خبره ذکر شوه دا رنګ په دې کې د دې سيزونو د خوراک حرام والے ذکر دی ته نجاست ذکر به کې بیان شوی نه دی. دا کوم حدیث چې روایت کړي دا حدیث ضعیف دی. امام بهقي دې په سند کې چې صالح ابن مقاتل هغه ضعیف راوي دی. لهذا حدیث ضعیف دی. صحیح خبرم دا ده چې وینو سره او دس نه ماتيږي او دس کول افضل دی لیکن او دس اور باندې نه ماتيږي. که چېرته دغه وینه چې د سبیلینو نه خارج شي به باندې او دس ماتيږي. راځه خبرم دغه ده چې ما خرج من السبیلین علاوه وبل څه باندې او دس نه ماتيږي. ولأبي داود أيضا عن ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا إنما الوضوء على من نام مضطجعا وفي إسناده ضعف. دا دغه سلور او لمبر حدیث لاندې د حدیث راخصل شوی دی. په ابو داود کې د ابن عباس رضی الله عنه روایت دی مرفوعا چې بشک او د خسر په هغه چا لازم دی چې په اړه باندې ودشي او دا حدیث دا ضعیف دی. د په سند کې چې دی هغه ضعیف راوی دی. مضطجعا استجاع وضع الجنب على الارض فزمك عرخ لقول ډډه اچول
دې حدیث ته معلومه شوه چې خوب صرف د اړ لګولو په صورت کې او دس ماتي او د اړ لګولو نه علاوه که هر څومره زیات خوب وي او دس نه ماتي، لیکن دا حدیث ضعیف دی. دې وجه دا مسله ترنه نه معلومیږي، بل دا حدیث د سند او متن په لحاظ دواړه ضعیف دي. سندن ضعف کې دوه وجې دا ده چې په درجه الحدیث کې بیانېږي او متن ځکه ضعیف دی چې د حدیث نه معلومیږي چې په خوب سره او د صرف دا غچا ماتيږي چې د استجاع په حالت کې او د شی حالت کې مخکې تیر شو چې مستغرق او ډوب خوب سره او د ماتيږي. په هر حالت کې چې وي اگر که په استجاع سره وي هم او د ماتيږي. اختلاف دی د خوب د ناقضېدو او نه ناقضېدو باره کې ګڼ مذاهب دي چې په درې قولونو کې راګر شوي دي چې آیا خوب سره اودس ماتیږي او کنه ماتیږي. په دې کې د علماو اختلاف دی. اول قول دا دی خوب مطلقا اودس نه ماتي. دلیل كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. اخرجه ابو داود. لیکن د دې جواب دا دی چې دا په نعاس او پرګاری باندې حمل دی. یا شیخ البانی رحمه الله فرمایي چې دا خوب سره او د ماتیدو مخکې واقع ده یا دا روایت محمل دی. انس بن روایت کې راځي چې ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يضعون جنوبهم فينامون ومنهم من يتوضأ ومنهم من لا يتوضأ. صحابه کرامو به د ماخوتن د مانزه په انتظار ډډې اچولې، نو ځینې به اودس کولو څوک چې به اودس شو او ځینې به اودس نه کولو، چا چې ډډه به اچولې وه او د شو به نه وو. وګوره فینامون نه مراد فینام اکثرهم په دې باندې دلیل د مسلم روایت دی چې باقي یو سړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په اقامت باندې هغه او د خبرې شروع کړې، د خبرې د الله پیغمبر دا خبره وکړه چې خلک ود شو حتی نام القوم او بعض القوم ثم صلوا. خلک ود شو دي نو راشه موږ جمع راکا. لہذا دا دلائل په دې خبره باندې دي چې دا خوب نه مراد مطلق خوب نو، هغه دلته مراد نه نعاس او پرکالی مراد وا. دویم قول هغه دا چې هر قسم خوب او دس ماتي. دلیل د صفوان ابن عسال په حدیث کې دی كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. بل دویم دلیل هغه حدیث دا بعض د علی رضی الله عنه معاویه رضی الله عنه د دوه حدیثونو کې د خوب سره سقید او شرط نشته او پریشانی او پرکالی سره چې د خوب ابتدایي حالتونه دي او د سنت ماتيږي. لکه د ابن عباس رضی الله عنه حدیث کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د شپې مانځه ته او د زهم دغه ګس اخته ودرېدم نو خپل خیارته راته کړم نو کله به ما تعالی ولا وزما د غوګون نرمي به ونی ولا نو هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم د شپې مونږ کو نو ما دا چې هغه راشي نو کچې د دت مات شوی نو په کار دا و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته چې لاشه او د څوکا او په صحابه کرام کې ابن عباس رضی الله عنه ابو هريره رضی الله عنه قائل دي همدا قول راجح دی ځکه چې په دې سره په ټولو حدیثونو عمل لازم. مطلب دا دی مطلب دا دی چې خوب هغه خوب مراد دی چې هغه انسان د هر څه غافل وي. مثلا عام پټړه باندې خوب هم صرف دغه حالت چې کوم ذکر دی حدیث کې هغه ته مستثنا دی چې هغه د نعاس او پرکاری حالت دی. دریم قول دا چې خاص قیدونو او شرطونو سره خوب او دس ماتي. هغه دا چې انسان ډډه لګولې وي یا تکیه لګولې وي نو دس ماتيږي. او که د مانځه په یاد لکه د رکوع سجدي قیام قعود په حالت کې ود شو احناف حنابلة هغه یا جخ ناسو او ود شو د امام شافعي مولاوي نو هر څومره ډېر خوب وکي او دس نه ماتيږي. دلیل حدیث ابن عباس چې انما الوضوء على من نام مضطجعا او د سر په اړه لګون کې لازم دی. جواب دا چې د حدیث ضعیف دی
استدلال قابل نه دی. بل دا چې مخکې حدیث کې ثابت شوه چې سترګې د دبر واګي او مزي دي، کله چې سترګې ودی شي نو که په هر حالت کې وي، ناس وي کملاس وي، نو واګي سستېږي، نو ممکن ده چې د مانزه په هیئت کې وي او یا جوخ ناس وي، لیکن هغه او داسې مات شوي وي، هواونه خارجه شوي وي. د دې وجه نه دلته یو لطیفه علما ذکر کوي چې ابو عبید قاسم ابن سلام رحمه الله فرمایي چې ما به مخکې دا فتوا کوله چې څوک په ناسته وده شي او داسې مات نه دی. بیا د جمعې په ورځ زما خواته یو سړی ناست وده شو، نو باد ترې لاړ. ما ورته لاړ شه وده شو که؟ هغه وویل زه نه یم وده شوی. ما ورته ویل تا د باد ووته لاړ شه وده شو که؟ نو هغه قسمونه خوړل شروع کړل چې که دا کار نه دی شوی بلکې ما ته یې ویل تا نه به وتلی وي. نو د دې واقع نه پس په ناسته باندې د خوب باره کې زما رایه بدله شوله. بس لہذا خوب مطلقاً ناقص کېدل پکار دی، لکه څنګه چې مطلقاً سفر د قصد دپاره سبب ګرځول شوی دی. بیا د خوب او نعاس پریشانۍ فرق دا دی چې خوب کې انسان د نږدې ناستو خلکو خبرې نه اوري او په پریشانی او پرکالي خبرې خوب هغه خبرې اوري، اگر که هم نه پوهېږي. نو ډوب خوب دې ته په عربي کې نوم وایي او دس ماتئ، او معمولی شان خوب ته په عربي کې نعاس وایي او پښتو کې ورته پرکاري وایي. لہذا د دې منځ کې فرق دی. نو دس په خوب باندې ماتېږي چې هغه ډوب وي، نعاس باندې نه ماتېږي. د حدیث درجه حدیث ضعیف دی په روایت او فی روایت فإنه اذا سجع استرخت مفاصله. امام داود نقل کړي په دې کې ابو خالد یزید بن عبد الرحمن الدلانی راوی دی، دا ضعیف دی.